دا د جلغوزیو د ډک غره په لمن کې د پاسنو کلی ده، چیرته چې د اوبو تل ژوره او اړتیا یې ډیره وه. تیر کال د کلیو پراختیا ریاست د یونیسف مرستندویه موسسې پر مالي کومک ورته د 4.5 میلیونو افغانیو پر ارزښت د څښلو د پاکو اوبو رسونې د لمریزې برېښنا پروژه راوړه، چې اوس مهال ترې په زرګونه خلک ګټه اخلي او تر 15 کیلومتره پورې د اوبو نلۍ کې تر شاوخوا 300 کورونو، 2 ښوونځیو، 2 جوماتونو او یوې دیني مدرسې پورې غځېدلې دي. د کلیو پراختیا ریاست استازي په اړه وایي: دغه شبکه د 440 لکه افغانیو په قیمت باندې جوړه شوې ده او دلته یقینا ډیر ضرورت و، ځکه دلته دغه اوبه چې دي په 80 متره کې دي چې خلک نشي کولی چې دومره مصارف په غاړه باندې واخلي. د یادې پروژې د تخنیکي برخې مسؤلین وایي چې په دې لرې پرته سیمه کې پروژه په پوره اساسي شکل رغولې ده او هغه ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړې چې اړتیا یې وه. یوه حلقه څا د 114 متره په ژوروالي سره ژوره شوې او د دغې څا څخه ذخیرې ته اوبه انتقالیږي چې هغه اوبه د سولر سیستم په واسطه دي چې 40 سولرونه ورته نصب شوي. همدا ډول یو سمرسیبل یا سولر پمپ ورته نصب شوی چې دغه سولر پمپ ډیر ښه والی لري. وچکالي ځپلي خلک خوشحاله دي چې د اوبو نلۍ کې تر خپلو خټینو کورونو رسېدلي دي او ژمنه کوي چې د شته نظام له مسؤلینو سره به په ګډه د دې پروژې له وسایلو پوره ساتنه وکړي. دا کلی کم ولو نر و ښځې ټول ځینې خوشحاله دي، بیا هم خوشحاله یو او دعا ورته کوو. اوبو ته هم ډېر ضرورت و، کاریزه اوبه نه لرلې، ماشومان ور کې مکتب کې اوبه نه وي. انکشاف دهات ریاست ته موږ پوره ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې انشاءالله تعالی د دغې حفاظت به کوو، د دغه مراقبت او څارنه به کوو. موږ به له ولسو سره له د قومي مشرانو سره او علماو سره مشوره کوو، هغو سره به مجلس کوو او هغو ته به دغه څارنه سپارو. د ویلو دا چې یونیسف مرستندویه موسسه پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیکا په یوسف خیل، زرغون ښار او ارګون ولسوالیو کې هم د داسې پروژو چارې پیل کړي.